سیاسیونو سره د اړیکو کمیسیون څخه محمد حنیف اتمر لومړی غوښتنه وکړه. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. د افغانستان نوي حکومت د پخوانیو چارواکو سره د اړیکو ټینګولو او افغانستان ته د هغوی د راتګ زمینه برابرولو لپاره د قانون وزیر په مشرۍ یو کمیسیون جوړ کړ. په کور دننه او بهر د دې کمیسیون جوړول وستایل شول او د دایمي ثبات او همدارنګه مشروعیت لپاره یو ښه اقدام وبلل شو. تازه دې اقدام ته د بهرنیو چارو وزیر پخوانی وزیر حنیف اتمر هم غبرګون وښود. ښاغلي اتمر په یو پیغام کې ویلي دي چې دوی له طالبانو غواړي چې د دې کمیسیون صلاحیتونه مشخص کړي، خو طالبان وایي د دې کمیسیون په تګلاره جوړولو کار روان دی. اتمر زیاته کړې چې دا کمیسیون باید افغانستان ته د یو ټول شموله او داسې حکومت خواته یوسي چې د خلکو اراده پکې تمثیل شي، نه یوازې دا چې سیاسیونو سره خواله وشي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښې چارې.